سلامونه ټولو ته. نن د جنوري 2 ده، 2024 کال، او موږ دغه د ګډونوالو د کار اندازه ګورو چې کامن وایس پښتو کې خلکو څونه کار کړی ده. په دې لیست کې تاسې د کار اندازې ګورئ او د ګډونوالو نومونه، او له نیکه مرغه د هغو کسانو چې ډېر کار یې کړی دی د کار اندازه ډېره سوې، یعنې مثلا تر پخوا هغه توازن ډېر ښه سوی ده. ولې لا هم مثلا ضرورت شته چې هغه کسان چې کم کار یې کړی لا ډېر ګډون وکړي. منظور مې دا ده مثلا 500 نه کمو کسانو له 500 نه کم غږونه ریکارډ کړي، نو موږ باید دې حد ته ورسوو چې 1000 کسانو 1000 غږونه ریکارډ کړي وي، هر یو 1000 غږونه. داسې ګورئ دا 160 پورې رسېږو او د خلکو 4000 نه لوړ غږونه ریکارډ کړي دي. او بالاخره زما په نظر شاید 2500 کسان مو وي چې هغو له 1000 څخه ډېر غږونه ریکارډ کړي، خو دا شمېر کم ده ځکه باید ډېرو کسانو ډېر غږونه وي تر څو په ښه شکل باندې د ټولو پښتنو د غږونو نیابت وکولای شي. 259 کسان دي، 260 کسان دي چې څومره غږونه یې ریکارډ کړي دي، له 1000 نه لوړ غږونه یې ریکارډ کړي. اوس راځو په همدې شکل باندې د اورېدلو برخه، البته دا مهمه نه ده ډېره، یعنې داسې چا څومره کار پکې کړی، خو بیا یې وګورو. ښه، ښاغلی مرتضی احمدي په ټاپ کې ده او ورسره بیا نور ملګري، او په همدې شکل باندې کولای شي د یو سند په حیث باندې وساتو، ځکه د موږ ډېر حسابونه او محاسبې او هر څه د همدې اعلاني ډیشبورډ له مخې دی، او دا یې تر ټولو ښه ثبوت کېدلی شي چې دا لیست په خپل وخت باندې خپور شي، او بیا وروسته که حساب کتاب او دعوا او جنجال وي د همدې له مخې وکړو، که ستاینې وي که غندنې وي. البته غندنې نشته. اصل کې دا د اورېدلو برخه داسې ده چې هر کس باید یو غږ 2 ځله منظور مې دا دی هر غږ باید 2 ځله واورېدل شي تر څو تایید شي. دا په دې معنا چې که موږ فرض کړه 5 میلیونه غږونه ثبت کړي وي، باید 10 میلیونه نه زیات اورېدل وشي. هغه بیا که 2 نفره یې تایید نه کړي 3یم کس ته ځي. نو په همدې خاطر یې اورېدلو برخه کې کار هم شاته پاتې ده، لا ډېر کار ته هم اړتیا ده او لا ډېر ګډون ته هم تر اوسه پورې پاتې نه ده. یعنې شاوخوا 242 کسان دي چې هغو له 1000 نه ډېر غږونه اورېدلي دي، او موږ به تر 300 پورې وګورو. هغه دا ده مهمه مسله دلته دا ده، لکه مثلا یوازې همدې اندازه کسانو له 1 ساعت نه ډېر وخت ورکړی. موږ 7000 کسان په کاروان کې لرو، ولې نورو ډېر وخت نه ده ورکړی متاسفانه. نو که چېرې ډېر وخت ورکړي، خصوصا د غږونو د ثبت په برخه کې تنوع ته ضرورت، او په دې برخه کې که 5 نفر هم دا کار وکړي ستونزه نه لري، خو باید وشي. او په دې برخه یعنې د دې اورېدلو برخه کې موږ کمیت ته ضرورت لرو چې کمیت